دینو راته روا کړی دي. نو دا واوري وما اتیتم من زکات تريدون وجه الله، هغه څوک چې پر رسنوي باندې ځان په زکات کې شي داغه د پاره د خدای خیر به شي، بس دا دی خیر به شي. تريدون وجه الله، وجه الله تفسیر ششتي خبر اسکا په بل حدیث شریف کې د وجه الله تفسیر راغلی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي وکسان به د عرش تر سوري لاندې، وکسان یو کس په هغه وکسانو کې دادی رجل تصدق بيمينه، رجل تصدق بيمينه، یو سړی هغه دی چې پرستله سي صدقه وکړل ولا تعلم شماله چپله سي خبر نه دی، بل سړی هغه دی چې په چپله سي صدقه وکړل رستله سي خبر نه دی. اوس نو تراسه د فیسبوک د مامو نه خورو دي کیسه شل دانی عکسونه ځینې اخلي، شل وار خوار کوي ذلیل او خوار کې وی درې ډبه په لاس ور کې ګونی په لاس ور کې هغه سړی په پیړې چې زیریږي خو مجبور ته وای ما وای چې غشتلې آن کی شیران رکھو ند روبا مزاج، آن کی شیران رکھو ند روبا مزاج، احتیاج سے احتیاج سے احتیاجا. وای اچ د زمرانو سره ګډړان جوړي، هغه کسان چې د زمري فکر لري لیکن ګډړ ځینې جوړي هغه چیشتي احتیاج لري. سړی چې محتاج سره خیر غواړي، زمری سړی دی پړانګ دی لیکن درته محتاج سره بیرته ترتیب بیرته د چغالو د چیسو. نو زموږ سم زمري خلک دی دوی په یوه ډبه غوړو راته چیز کې خوراکي بارک چیز دی جوړ کی. الله پاک دې بیا ادبي معاف کی. وما اتیتم من زکات تريدون وجه الله، هغه څه چې تاسو ورکوي له زکات سره تريدون وجه الله او ستاسو مقصد د الله رضا وي، فاولئک هم المضعفون، داسې کسان چې دي څو چند ثوابونه حاصلون کړي. دومره وضاحت الله عزوجل مشترک کړی بل څه پکې. نو یو توانشي محق البرکت، محق البرکت که زکات او خیرات چانه ورکوي د ټولنې سبب برکات زی. دوم تاوان یو اوري په کوم ټولنه کې چې خیرات او زکات نه ادا کیږي الته به امن راځي. د اغنیا او فقراو تر مابین فاصله چراولي هغه د زکات او خیرات نه ورکول دي. تاسو وګورئ غل چراټین کې اکثره د دلیل وای شي نه لروي د مسکنت ملاسه چې دې مطلب خدای نه چې موږ بلوت او اغلا وکوي، لیکن یو دلیل دام در سره وای، یو دلیل دا وای ولی اغلا کوي بس مجبورو. لیکن که د مسلمانانو تاجر طبقه د مسلمانانو اغنیاو طبقه په سیمه خپل زکات وباسي په ټولنه کې مسکینان داسې په درزنو نه پیدا کړي لکه چې ورسې دکان ته شل دانې در باندې راوګرځي. دا ټول مسؤلیت چاته مشترک دی چې په سیمه نه دا فریضه نه ادا کیږي. ځکه پر دې شانو زور لګو چې په کال کې یو وردا مسله بیانېږي زکات. مثلا د روژې په میاشت موږ خلک زکات ادا کوي، موږ ځکه یوه جمعې وخت ورکړو دې مسلې ته چې دا مسله له ښه بیان شي، د خلکو په زړو په فکرو کې د مسله شک شي او متوجه شي. د یو شي په قدر چې سړی خبر شي نو بیا متوجه کیږي. ابو ذر غفاری صاحب فرمای انتهیت الی النبي صلی الله علیه وسلم، زد الله عز وجل نبی ته په داسې حال کې راورسېدلم وهو جالس فی ظل الكعبه، نبی کریم علیه السلام د کعبې شریفې په سایه کې ناست دی. ورته راغلم څنګه چې نبی فلما رآني چې رسول الله ما ته وکتل فقال وی فرمایل هم الاخسرون ورب الكعبه، هم الاخسرون ورب الكعبه، زما دې د کعبې پر رب قسم وي، زما دې د کعبې پر رب قسم وي چې په تاوان کې دي. ابو ذر غفاری وایي ما چې دا کلمه واورېد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هم الاخسرون ورب الكعبه، د دې کعبې پر رب مې دې قسم وي چې په تاوان کې دي. قلت فداك ابي وامي يا رسول الله، من هم؟ اے د الله رسول زما مور پلار دې ترتا قربان سي، دا خلک څوک دي چې په تاوان کې دي؟ قال هم الاکثرون اموالا، قال هم الاکثرون اموالا، هغه کسان په تاوان زیان کېږي چې ډېرې پیسې لري، انت کنه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، مگر هغه کسان د دې خرابۍ څخه خلاص دي. واوري هغه کسان د دې خرابۍ او تاوان مستثنا دي. من قال هكذا چې رسته طرف ته مصرفي، چپه طرف ته مصرفي، مخ ته مصرفي، شاته مصرفي او دام. واوري وقليل ما هم، دا د الله درزا د پاره چې مصرفي دا ډیر لږ دي، دا ډیر لږ دي. تاوان څه کنه څه تاوان دغه امتحان دی. ونبلوکم بالشر والخير، اللهم اني اعوذ بك من غنى يطغيني. نبی کریم علیه السلام فرمایي د داسې دنیا څخه خدای پناه راکړي، د داسې پیسو څخه خدای پناه راکړي یطغیني چې ما سرکش جوړ کړي، ما لمونځ را صفاتي پر دغه دنیا، صله رحم را صفاتي پر دغه دنیا، د اولاد سره ژوند ژوندۍ را صفاتي پر دغه دنیا. یو څوک د جهاد په خاطر ارڅ پریشي، یو چا د علم په خاطر ارڅ پریشي، لیکن یو چا د حرامي دنیا په خاطر پریشي، دې ته وایي غنى یطغیني. نو بهر حال
قرآن کریم کې الله عزوجل هغه کسان د اتقا په نامه یاد کړي دي. اتقا تر ټولو زیات متقیان چې د الله د رضا دپاره مال مصرفوي، ریا نه یې پکښې، ځان ښوونه نه یې پکښې، شهرت نه یې پکښې. وقسم ریان داسې وقسم ریان موجوده په مکه مکرمه کې چې دوی مسلمانان سول. د مکې کفارو تعذیبونه ورکول چې په هغو کې حضرت بلال حبشي رضی الله عنه داسې تعذیبونه ورکول چې د مکې پر سرم ځکه به پرېستل. حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې به خبر سو چې یو مری مسلمان سوی دی او کافرانو تعذیب ورکړي دي، دی به ورسو دی به ورغی هغه مری به رانیوي کافر ته به پیسې وکړي آزاد به کړي. شپږ اووه کسان یې داسې آزاد کړل. ابوبکر صدیق صاحب پلار ابو قحافه و. ابو قحافه چې وروسته مسلمان سو رضی الله عنه یو ورځ خپل بچی ابوبکر صدیق صاحب ته وایي چې بچی دا مریان آزادوي، زما مشوره دا دی چې داسې مریان آزادوه، داسې خلک آزادوه چې لږ قوي طاقتور بهادر کسان داسې نه چې آینده بیا دا خو ته آزاد کړه ستا تر احسان لاندې سول یو ښه دې ورسره وکړل، آینده که تا ته یو مشکل جوړ شي دغه خلک به په ښه درسي، دا خلک به په ښه درسي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل پلار ته جواب ورکړي چې نه بابا داسې نه کوو، ما چې کوم مریان آزاد کړي دي او د دې مریانو په ازادۍ کې مې پیسې مصرف کړي دي، پلاره زما مقصد د الله رضا ده، زه وروسته کوم نعمت او احسان د دوی څه نه غواړم. دغه نیت او دا خبره الله عز وجل ته دومره محبوبه سول چې د په شان کې آیاتونه نازل سول. ولسوف يرضى. تاسې وګورئ په قرآن کریم کې الله عز وجل څنګه خطاب کړی دی. په سورة الضحا کې الله عز وجل فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى. ای زما نبی ژر دی چې الله عز وجل به تا ته ستا ارمانونه در پوره کړي، ته به راضي سي، اسلام به غالبه سي. دا د الله عز وجل د نبی په شان کې دی. هلته د ابوبکر صدیق صاحب په شان کې څه فرمایي ولسوف يرضى. ابوبکر صدیق چې کومه مالي قرباني د الله په لار کې ورکړې ده الله به ځینې راضي سي. خبر هغه نبی دا صدیق دی. نو ماتې دي هغه خلیصي چې نن په عمر پسې ښکنځل کوي، ماتې دي هغه خلیصي چې نن په ابوبکر صدیق صاحب پسې ښکنځل کوي. د ابوبکر صدیق صاحب منقبت و فضیلت قرآني و منصوصي دي. اذ هما فی الغار ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. د ثاني اثنين مصداق قرآن ابوبکر صدیق صاحب یاد کړی دی. اذ يقول لصاحبه د صاحب سمرا د ابوبکر صدیق دی. نو په قرآن کې الله عز وجل فرمایي دا اخري خبر درته کوم وسيجنبها الاتقى.